په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ له نړیوالې ورځې څخه پر داسې مهال منځنه کیږي چې لا هم دې هیواد کې په دې ناروغۍ اخته کسانو لپاره مجهز روغتون نشته او ناروغان یې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د عامه روغتیا وزارت له لوري د سرطان نړیوالې ورځې په پارپا یوه جوړه شوې غونډه کې چارواکو وویل چې په تیرو 20 کلونو کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره یوازې 3 څانګې جوړې شوې دي، خو په خبره یې چې دا څانګې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي نه دي او هر کال تر 23,000 پورې کسان په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. بدبختانه چې په تیرو 20 کالو کې یوازې 3 وارډونه جوړ شوي چې هغه کفایت نه کوي، ځکه چې موږ هر کال 23,000 نوي واقعات لرو. دې لپاره باید ډېر زیات روغتي مراکز هم ولرو. د همدې لپاره پلان روان دی چې انشاءالله په نږدې کې به د سرطان یو ښه مجهز روغتون په کابل کې جوړیږي. دا بیا په پلازمینه کابل کې د جمهوریت روغتون د سرطان د ملي مرکز هغه څانګه ده چې اوس مهال پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه په دې ناروغۍ اخته کسان تر درملنې لاندې دي. پر سرطان یو شمېر اخته کسان وایي چې د روغتون ته په راتلو سره په شپو خپل نوبت ته په تمه وي. حاجي نعیم په سرطان ناروغۍ اخته دی. نوموړی وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په دې انتظار خونه کې له ګڼو نورو کسانو سره خپل نوبت ته په تمه دی او روغتیایي حالت یې ورځ تر بلې د سختېدو په حال کې دی. پورونه د سیارس کا خسته په نوبت کې ناستم نه وی ځای نشته په هغه کې مریضانو ډاکټر چپر کړ مریضان یو وخت کې ولاکم ګولای په دوزه مریضان اوس شکر دی خایمه مخکینه نه خایمه وای چې خوشی زم د نلر کړی دی وای میکروب د کورمو کې دی وای د میکروب د شپږو واکسین سره ختم شي دا مثالورم واکسین دی نو اوس خایمه شکر دی چې لاړ شم کوړه خګه ګرځم کټ کې نه سملم مخکې به کټ کې پراته وم اول زره کې په ګاډي کې راوړلم. د جمهوریت په روغتون کې په سرطان ناروغۍ اخته یو شمېر کسان له سیمجي سره په خبرو کې وایي چې اوس مهال په دې روغتون کې ډیری لګښتونه خپله ورکوي. د دوی په خبره چې د ډیری کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دومره توان نه لري. ما از غزنی یم دوم زه له غزني څخه راغلی یم. په معده کې مې د سرطان دانه د واکسین مې کړی دی، ډیر قیمت دی او نسم کولی خپله یې واخلم. ډوډۍ یې هیڅ نسم خوړلی او بیرته یې راګرځوم. از ولایت سمنگان آمد. زه له سمنگان ولایت څخه دلته د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره راغلی یم. 15 میاشتې مې کیږي چې په دې ناروغۍ اخته شوی یم. اول کمه وه خو اوس بیخي زیاته شوې ده. 2 ورځې مې دلته د بستر کیدو کیږي. خدای خبر چې څنګه به شي. ناروغان دغه راز وایي چې حکومت او نور بنسټونه یې د لاسنیوی وکړي او دغه راز د دې روغتون ډاکټرانو ته د لا ډېر امکانات په واک کې ورکړي څو دوی له دې وژونکې ناروغۍ څخه وژغورل شي. چې بستر کم او مریضان زښته زیات او دلته چې راشو د ډېره لرې ځای اوس تقریبا زه چې رسم 2,000 روپۍ د ما کرایه د موټر کې دلته بیا 8 شپې ورته پروت وم نوبت نه وي. نو دغه موږ د امارت اسلامي نه دغه خواهش دی چې دغه بستر لږ زیات کړو او بل د دغو دوا د واکسینو قدرت نه لرو. شپږ واره واکسین چې زه رسمه 15,000 په 8,000 په 10,000 دا مې قدرت کې نشته دی. حالدار یم سپینګیری یم د ګټې څوک نه لرم. د جمهوریت په روغتون کې د سرطان ناروغۍ د څانګې مسؤلین هم یادې ستونزې تر یو بریده مني، خو وایي چې په ټول هیواد کې یوازې 3 روغتونونه د سرطان ناروغۍ د درملنې په برخه کې فعالیت ترسره کوي او دوی نشي کولی چې په دې نشتو امکاناتو د دومره لوړ شمېر ناروغانو درملنه وکړي. واقعا د خواشینۍ ځای هم دی چې افغانستان کې ټول افغانستان یعنې 14 ولایت دی 22 بستر ورته لرو، یعنې په ولایت یو بستر هم نه رسیږي په اوسن په داخله او په داخله پی ډي برخه کې. نو مریضان حتی تر 20 ورځې پورې تر 15 ورځې پورې نوبت نیسي. نو دغه ډېر بېچاره ناروغان دي په ټولو برخو کې دوی ډېر ځپل شوي دي هم په رواني لحاظ هم په اقتصادي لحاظ او بله نو دغه شمېر ډېر کم دی. حتی د یو کټېله جمهوریت شفاخانه هم د دې ناروغانو لپاره خاصه شي بیا هم کمه دی ځکه د موږ د ټول افغانستان په اړه خبره کوو. نو دومره 2 میلیوني 15 میلیوني نفوس لپاره 22 بستره بیخي کم دي. حتی په 1 میلیوني یو بستر نه رسیږي. د فبرورۍ 4 نیټه هر کال د سرطان ناروغۍ د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي، خو د ډاکټرانو په وینا لا هم د دغه ناروغۍ د درملنې لپاره مشخص درمل نه دي جوړ شوي. احسان الله کریمي CMG کابل.